هدف خلکو ته هوساینه او آرامي او سوله راوستل دي. نو زمونږ هدف د افغانستان د جمهوري اسلامي د پلاوي تمرکز به په اوربند باندې وي. طالبان چون قدرت غواړي د هغوی خبره به په قدرت باندې وایي به چې نظام څنګه راکوي ماته راکوي. تاسو مخکې وویل چې د افغان سولې په د دویم بهیر کې به تاسې پر اوربند به ډېر رګېږئ او طالبان ویل چې د قدرت په اړه هغوی خبرې کوي. داسې خو به نه وي چې موقت حکومت خبره به هم د همدغه بحث یوه برخه وي. د موقت حکومت خبره په دې نه ده چې مونږ د حکومت د ساتنې دپاره یا د دې شوقیان یو چې زه دې په دې وظیفه کې پاتې شم یا رئیس جمهور دې په دې وظیفه کې پاتې شي. مونږ چې وایو چې د حکومت موقت خبره نه در سره کوو په دې دلیل نه کوو چې دوی صرف غواړي چې زموږ خپې ولړزېږي. که د حکومت خپې ولړزېدلی نو بیا هغه ستا سرباز چې هلته سرتیری چې جنګېږي هغه په کوم امید باندې وجنګېږي وایي حکومت خپله وډار شو نو زه د چیش دپاره جنګېږم. د دوی ټول تمرکز د حکومت موقت په اړه باندې دا دی چې زموږ خپې ولړزوي زموږ نظام وړنګوي. هدف یې پر هغه ځای پورې دی دا چې په حکومت کې تغییر راځي که چېرته سوله کېږي نو موږ خو د همدې دپاره خپل مذاکراتي ټیم لیږلی دی. که دوی نتیجې ته ورسېږي د هغې نتیجې پر اساس باندې که تغییرات راځي هر شی چې راځي هغه خو بیا خو هغه وخت بیا موافقه ده. تر ډېره چې نیوکه په همدې کېږي چې د نظام ساتنه ده او حکومت ده دا څه ډول نظام ساتنې ته تاسې ولاړې چې هره ورځ افغانان وژل کېږي. یعنې خبره د امنیت ده چې امنیت نسته نو کوم نظام تاسې ښیي چې هغه باید وساتل سي. طالب اوربند ته لاس غاړه نه کېږدي. مونږ فکر کوو چې یوه وجه د دې دا ده چې طالب په خپل محاربې باندې کنټرول نه لري. دا سیاسونه چې ناست دي په قطر کې دوی په دغه د دوی په جنګیالیانو باندې کنټرول د دې نه لري. ډارېږي د دې نه که چېرته دی وایي چې زه اوربند کوم اول ته معلومه شي چې دی جنگ دوام کوي خو بیا خو د ده دپاره امتیاز نشته دی که نه بیا خو امتیاز یعنې تاسو ته وایي چې طالبانو منځ کې څو کړۍ دي او دوی سره همغږي نه دي. بلکل ډېره واضح شوله د مذاکرې د ټیم خبره یو رقم ده هلته جنگ بل رقم دوام کوي. د دوی ټیم خپله د دې نه سر ټکوي چې ولې زمونږ قمندانان یعنې په قندار او په هلمند باندې چې دوی حملې وکړې د مذاکراتي ټیم د هغې نه سر ټکولو. مونږ دا سوله په افغانستان کې غواړو. طرحې او پیشنهادات هم باید د افغاني وي نه د خارج نه په مونږ باندې تپل شوي سوله وي. جنګ خارجي دی سوله هم خارجي ده. مونږ وایو چې نه که جنگ دی هم په افغانانو باندې تیریږي افغانان پکې شهیدانېږي. نن طالب افغان وژني خارجي نه وژني. دا خارجي خو دفاع کوي خارجي نه خو تاو دي د هغوی چې کوم ځای کې ټیلر یې موضوع دغه قطار یې تیریږي د هغې محافظت کوي وژني خو افغان. طالبان راځي یا سوله؟ سوله یوازې د طالبانو سره په مذاکره نه راځي. طالبانو تر اوسه پورې په دې 20 کاله کې باوجود د دې چې د اشغال په نوم باندې دلته افغانان ووژل مګر هم خپله یې کومکونه د چا نه اخیستل تر اوسه پورې کومه یو لویه جرګه هم نه ده شوې چې ووایي چې آیا طالبانو ته افغانانو دا حق ورکړی دی چې دوی د پاکستان نه پیسې واخلي مهمات دې واخلي بارود دې واخلي او دلته دې په افغانستان کې ورباندې خلک ووژني. مهمه ده که چېرته مونږ سوله غواړو په افغانستان کې چې دلته باید د دې تر څنګ چې د طالب سره خبرې کېږي د پاکستان سره خبرې وشي د نورو هغه مملکتونو چې دوی سره مستقیم یا غیر مستقیم حمایه ورکړې ده د هغوی سره خبرې وشي.